زمونږ د پښتو داسې معاشره چې چا په سر باندې پټکې تړلي خلک وایي دا مولا دی. زه په دې باندې یېرېږم چې هسې نه سبا خلکو سیکان رانیولي چېرې دا ډېرې غټ مولیان دي، ځکه غټ پټکې په سر باندې دي. یو بکواسي کبرپرست او بیرتي مولا هغه رالګېدلی شیخ ابو حسان حفظه الله پسې بکواسات کړي. اول خو زه دا وایم چې الحمدلله د شیخ ابو حسان حفظه الله داسې یو مینه او محبت دی د خلکو په زړونو کې چې د هغه مینه او محبت الحمدلله په دغې بکواساتو باندې ته د خلکو زړونو نه نشي ویستلی. ما خو اول د ده جواب هم نه کولو، خو هغه ملګرو ته ویم چې هغه علما دي، اهل حدیث علما، او هغو ملګرو ته ویم چې هغوی پیجونه چلوي چې داسې بدعتیانو بیانونه تاسو مه نشر کوئ او مه جوابات کوئ، ځکه دې نه مخکې نور بدعتیان لکه ندیم ګوهرعلي شاه، هغه بل کنزلمار مولا، دا چا نه پېژندل، زموږ د جواباتو د وجې نه خلکو پېژندل. نو دغه بکواسي وی ویل چې پنجپیریان او دارنګه دیوبندیان او بریلیان دارونه دي، درې واړه یو دي. مونږ وایي دروغ وایي کذابه، ځکه بدعتي له ورشه بریلي له ورشه او وایي پنجپیری کافر دی، پنجپیري له ورشه وایي بریلی مشرک دی، پنجپیري له ورشه تپوس ترې وکړه دیوبندی او وایي د ده په عقیده کې شرک دی، دا توحید نه منکر دی. الحمدلله اور او اوبه نشي جمع کېدی، مؤمن او کافر نشي جمع کېدی. پنجپیریان موحدین دي، عقیده د توحید ده، د قرآن او حدیث پرچار والا دي. الحمدلله په دغې خبرو باندې ته څوک نشي دوکه کولی. بیا وایي د شیخ ابو حسان حفظه الله مثال یې بیان کړی، ویل د ده مثال لکه د ولید ابن مغیره دی. مو ویل هغه ذلیله و او دارنګه بدخویه و. مونږ وایي ته ذلیله یې، ته بدخویه مې، ته قسمخوره مې، چغلخوره مې، او غټه خبره ده د منافق او حرامي مې، لکه شکل دې د حرامیانو دی. او څوک چې دا شانتې خبرې کوي، سورة النور کې رب العالمین هغوی له یو دمکي ورکړې ده، ویل چې څوک چې دا شانتې بهتانونه تړي نو الله رب العزت فرمایي عذاب علیم به ورله ورکم فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې، دنیا کې به هم ورله عذاب ورکم سخت او په آخرت کې به هم. بیا ویل اور به تیار کو، اور ته به دواړه ورشو. مونږ وایو رب العالمین دې په دنیا کې مور ځای وګرځوه، په آخرت کې د دې خبرو نه دې پته لګي چې دوی اور سره ډېر زیات محبت دی، ځکه زموږ امام الاعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان خو لا پرېږده زناور ته هم اور نشي ورکولی، هغه هم اور ته نشي اچولی، پاتې لا ده چې انسان اور ته واچوي. بیا شیخ ابو حسان حفظه الله په باره کې وویل تا سره ډمتوب خوند کوي، زه ورته وایم چې تا سره ډک او د سماطې خوړل خوند کوي. په آخره کې بیا وایي چې د مناظرې چلنې دی او ریاض ته درځم. شیخ ابو حسان حفظه الله خو اوچت عالم دی، مړه په قاعده باندې هم نه پوهېږي. د ولید ابن مغیره په ځای باندې ولید ابن مغیره